ورځ نیمه پس یو سړی راپسې راغی مولوي صاحب غرب ته کړم مې څه چل شوی وی صاحب خپله څوکۍ به م کوله نو تا راته د آیت الکرسي فضیلت بیان کا څوکۍ م پرېښود آیت الکرسي باندې م شروع کړه وی د شپې غل دغه کنډرې وکړه هر څه یو مونږ خو آیت الکرسي نه وې او څوکۍ به کوله تا وی دا وایه نو بس څوکۍ م پرېښوده غل دغه کنډرې وکړه هر څه یو ما وی دا یو خبره درته کوم دا خو آیت الکرسي ولوسته خو څه ټوپک تماچه م درکره وکړه تپوس مې دی که وی تماچه مې د بالغ سر ته ډکه پرته وه کالتوس خوله کې پروت نو خو ما خو آیت الکرسي وی په تماچه خو مې اعتماد نه وکړه نو څوکۍ خو مې بره په برج نه ده کړې بس ما وی خبره بل شان شوه ما وی ستا په آیت الکرسي یقین که په آیت الکرسي د یقین وی نو دا تماچه دې د بالغ سر ته ډکه ولې پرته وه سوچ تی دامو چې آیت الکرسی میں راشه وده چې الله به مې حفاظت کوي خدا دې م سوچ چې که دیوال باندې غل راښکاره شو نو کالتوس بم دی که خوله کې پروت دی ډز بم خو نو په هغې دې پوره یقین نو ستا په آیت الکرسی پوره یقین راغی والله چې ستا حفاظت به کوي پیغمبر دروغجن نه دی دوه څیزونه دي روڼو ځان پې پوه کوي دوه قسمه اسباب دي یو مادي او جسمانی اسباب دي یو روحاني دي مادي جسمانی اسبابو کې یقین له دخل ني عقیدې له لکه سړی اوبس کی نو که عقیده پیو که نه تنده ختمه ډوډۍ خوري که عقیده پشتاو که نشته نو لوږې ختمه ډسپیرین ګولی واچوي دوه برغې که عقیده پشتاو که نه خو خوله ته وباسي داسې ده که نه د ډاکټر انجکشن ورته هغه ووایي د تبې نو که د په یقین شته او که نشته خوله ته وباسي وجود یې نرم شي دردونه یې ختم شي دې کې یقین او عقیدې له دخل نه او یو روحاني اسباب د روحاني مادي نه دي هغه الله سره نسبت او تعلق لري نو که په الله هغه ډایرکټ د الله نه نو که په الله عقیده او یقین برابري فایده درکوي او که په الله د عقیده او یقین برابر نه هیڅ فایده درنه درکوي او زه به ستاسو په ژبه یو مثال درته وښیم په خپله ژبه درته وایم خو وروسته ستاسو په ژبه زمونږ په دې کلي او په دې علاقه کې پخوا بعضې خلک وي چې هغوی له به د مارانو اجازې به ورسره وي داسې ده که نه ماران به یې نیول که به یې نه نیول یا اوسم دا پاړوګر مار کلک راونیسي او دقسې په دې لاس کې نیولي یا بعضې سړی ډمبر او مچۍ راونیسي په دا لاس کې نیولي نو دا ولې دا د هغه عقیده ورباندې برابر ده هم یو رکوټې ټکې وایي یا درود شریف وایي یا کلمې طیبه وایي یا یو بل بزرګ یو ټکې ورته خولي او تیل وایي ته مار نشي نیوی او هغه پې مار نیسي روحاني سبب دی ستا په هغه عقیده نشته او د هغه په هغه عقیده شته نو حضور پاک مبارک دروغ نه وایي چې آیت الکرسی باندې به الله سته حفاظت کوي دا رښتیا وایي د بخاري حدیث دی لیکن مضبوط عقیده رونو غواړي د حضور پاک مبارک یو صحابي دی حضرت ابو هریره رضی الله عنه بخاری شریف کې حدیث ته مشکات کې مشته وی نبی علیہ السلام په سرسایه مقرر کړو مدا سرسایه سړی راجمه کې دا مسلمانانو راجمه کړو او دې په غریبانو ویشل یو ځای کې جمع وا نو ماته وی چې دې حفاظت کاوه وی ما وی چې ډیره خره وی د شپې ناستې ما چې دا غنم دا غله رانه څوکیونې څوکۍ مې کوله دې کې یو غل راغی وی لمن یې خوره کړله او هغه د بیت المال د صدقې غنم هغه په غزوله کې راچولو غلې کوله وی ورمنډه مې کلک میونه ظالم شرمېږي نه د مسلمانانو د صدقې غنم دي د هغې نه غلا کې وی قسمونه یې وخوړل چې اوږې ما محتاج یم او بال بچ مې نار دي راغلی او بس نن مې پرېږده نو بیا به نه راځه ما په قسم اعتبار وکړه پرې مې خور وی سار چې لاړم د حضور پاک مبارک مجلس ته هغې رانه تپوس وکړو چې ابو هریره ما فعل اسیرک البارحه عقیدې دې څه چوبېږه میں چې صاحب شکا شکایتا شدیدتا و حاجه و عیالا د بچو د حاجت او د فقر دغه یې وکړه شکایت یې وکړ نو فرحمته پې رحم راغی فخلیت سبیله نو پرې مې خو وی ښه دا بېګاله بیا راځي وی د حضور پاک مبارک ویناو بیا ورته کېناستم وی دا دی چې اشنا بیا راغی او په لپو لپو غله دې زولی ته راچوي وی ورمنډه مې کړه او د دې مټه مې کلک ونیوه تا ګوره بېګا قسمونه ما ته وخوړل چې نه به راځم او ته نن بیا رالې نن خو دې پرېږدم نه د حضور پاک مبارک مجلس ته دې بوځم رسوا کوم دې چې هغې در باندې هر څه فیصله وکړو وی بیا قسمونه وخوړل چې صاحب څوک هم اوږې بچي راته جاړي نار دي هغې بچو جړو نهر یو لږ یو حاجت په مخه راغشتې نن مې پرېږده قسم دی که بیا راغله یاره وی بیا مې پې رحم راغی د مسلمان په شکل راغلی شکل یې د انسان او د مسلمان جوړ کړی او د صحابو دا صفتو چې د دې په زړه کې رحما او بینهم
په مسلمان بیا رحم زیاتو. وی بیا مې پرېښود، وی چې سهار د حضور پاک مبارک مجلس ته لاړم، وی بیا رانه تپوس وکړ چې ابو هریره عقیدې دې څه شو؟ نه چې صاحب ډېر شکایت یې وکړ او د حاجتونو ذکر یې وکړ، نو زما پې رحم راغی پرې مې ښود. وی ښه بیا دروغ درته ویلي بیا راځي. د مبارک ښکلي رسول وینا وه، نو بیا مې ورته انتظار وکړ اشنا بیا راغی. وی بیا په لپو لپو غنم زولی ته اچول، مې ورمنډه کړې وکړ ومینې چې هذا آخر ثلاث مرات، بس دا خو تا اخیري درېیم ځل دی. پښتانه هم وایي که نه، لکه وایي درېیم ځل د خدای حق دی. نن دې نه پرېږدم، نن به دې د حضور پاک مبارک مجلس ته ورولم، هغوی به در باندې فیصله کوي. وایي چې پوه شو د اشنا چې دی خو مې اوس نه پرېږدي. وایي ما ته وایي یو څیز درته نه ښي، تا ته به د دین فایده درکړي. زه درته یو د دین د فایدې شیخ یم او ما پرېږده. وایي ما چې بلکل وعده را سره وکړې او وښایه که زما د دین فایده را پرېږده. آیت الکرسي لولا الله به دې حفاظت کوي. نورونو دوه کاره کوي، خپل بچي راولې د قرآن په یاد کوي. کوم بچي چې قرآن ستا یاد که یا علم یې وکړه، ګورې د آخرت هم فایده ده او په دنیا کې هم ستا فایده ده. دا بچي به د قدر او عزت هم کوي. او دویم دا دی چې د دې قاریانو حافظانو لږ قدر او خیال هم ساتئ. ما درته مخکې وویل دا قرآن غریبانان به څه کوي؟ ځان له خو مزدوري نه شي کولی. نو که ته د دوی لږ لحاظ وساتې، خیال یې وساتې، د تنخوا او د ډوډۍ بندوبست یې وکړې او هغه پې هم په دغه دماغو د ماشومانو ته د قرآن خدمت وکړي، نو په دې ټولو کې ستی څه شوه که دا 10-12 ماشومان چې قرآن یې زده کړ، نو قاري صاحب ثواب وشو، نو دې ثواب کې ورسره اول نه اخره پورې ته پوره شریک شوې، ځکه ستا په همت هغه غریب لګیا دی. نو د جومات د سپارو غم، د بجلۍ غم، د پور او د هغه د ضروریاتو فکر دا کوي. د الله د کتاب د برکت نه خدای پاک به د هغې د اجر درکوي. دعا وکړئ چې الله تعالی دا مجمع او دا اجتماع په خپل در کې قبول او منظوره کړي. پروردګار زموږ احمدیار قاري صاحب چې کوم خدمت کوي، خدای پاک د په عمر کې د په پوهه کې برکت پیدا کړي. الله ولا مزید توفیق ورکړي. او کوم ماشومان چې فارغ شو، الله یې دا ماشومان کامیاب کړي. الله دې مور او پلار ته نیک عمل او صالحان لوي کړي. خدای پاک دې د ټول دیدار آباد د دې علاقې لپاره او د محلې لپاره د دنیا او د دین د خیر ذریعه وګرځولي. دوکه چې په دې کلي کې د چا یو بل سره رواني دشمنۍ طرفګنۍ دي، الله دې اتفاق بد باندې جوړ کړي. خدای دې اختلافات ختم کړي. خدای دا کلي دا ټول علاقه په دین او په دنیا په دواړو آباده کړي. کوم مشران چې وفات دي مغفرت نصیب کړي. کوم مشران چې ژوندي دي د دین د خپل عبادت لپاره او د دنیا د مهنت لپاره دراز عمر نصیب کړي. مونږ ته زموږ کشرانو ته الله د اسلام او د ایمان هدایت نصیب وګرځولی. خدای بیمارانو له شفا ورکړي، قرضداران نه قرضونه خلاص کړي. زموږ حلال و فراخ رزق نصیب وګرځولی. زموږ په دې وطن کې چې دا کوم مصیبت شروع دی، خصوصا په دې باجوړ کومې بمبارۍ شروع دي، کوم ظلم شروع دی، نو دعا وکړئ چې خدای پاک زموږ د وطن نه دا بدامني ختمه کړي. الله امن و امان راولي او د مسلمانانو ورورولي خدای پاک په یو بل سره قایم او دایم ولري. خدای پاک د دې مصیبتونو نه زموږ د عمل افغانستان، عراق، خدای پاک د مسلمانانو ملکونو محفوظ وګرځولي. خدای زموږ په زړه کې د قرآن مینه نوره زیاته کړي. په قرآن زموږ عمل نصیب کړي. د قرآن عقیده زموږ عقیده وګرځولي. د حضور پاک مبارک د هغې د لاس د حوض کوثر هم نصیب کړي. د هغې د جنډې لاندې پروردګار جنت ته بوتلی کړي. خدای چې زموږ د عزت او د حیا ژوند نصیب کړي. زموږ د جوماتونو حفاظت وکړي. زموږ د مسلمانانو حفاظت وکړي او زموږ د مدرسو حفاظت وکړي. زموږ د ملت او د قوم او د مجاهدینو حفاظت وکړي او زموږ د قوم مشرانو په زړه کې خدای د دین رڼا واچولی کړي، د دین یره واچولی کړي. نو وکړئ چې الله پاک د زندګۍ هېڅ پته نه لګي، چې خدای پاک زموږ اخر وخت کې په خپل کلمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بابا ناصر خان اسلامی گیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سراج سات ملاویږي او د دې علاوه د دین په کارونو کې سره بوم تاسو را د دې دکان ترلاسه کیدی شي.